امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې قرباني فهر عاقل بالغ او په صاحب نصاب باندې چې هغه آزاد وي په دې باندې قرباني چې کوم ده هغه واجب ده. نور علماء ائمه کرام امام ابو یوسف امام محمد امام مالک او امام احمد بن حنبل رحمه الله وی دې ته چې کوم ده سنت مؤکده وایي لیکن دا چې کوم ده د حکم مبارک دا خبره ده. محترم د قرباني په وجوب باندې ډیر زیات دلایل راغلي دي ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم همیشه په مدینه منوره کې قرباني کړې ده. یعنی لس کال نبی علیه الصلاۃ والسلام په مدینه منوره کې تیر کړی دي او هر کال قرباني کړې ده. حدیث شریف کې راځي حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنه فرمایي اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي كل سنة چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مدینه منوره کې لس کال قیام کړی دی او هر کال چې کوم دی هغه قرباني کړی ده. په یو موقع باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام د ځان سره درش په تو خان هغه را وصل محترم او بل طرف ته حضرت علی رضی الله عنه درش خان هغه کوم دی د یمن را وصل. په دې کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له زیات خان هغه په خپل لاس مبارک باندې ذبح کړل. د هغې نه وروسته بیا حضرت علی رضی الله عنه ته حکم وکړو نور چې کوم دی هغه ذبح کړل. په دې کې محترم د نبی علیه الصلاۃ والسلام معجزه دا وه چې کوم اوښ ته به حکم کولو هغه په خپله مخکې راتلو، یعنی هر یو اوښ به د یو بل نه مخکې کېدو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته په خپله راتلو. دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معجزه او محترم. الله جل شانه اوښانو ته دومره شعور دومره عقل دومره پوهه ورکړې وه چې هغوی به د یو بل نه مخکې کېدل او هغوی به چې کوم دی یعنې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په لاس مبارک به ذبحه کېدل. یا د هغې نه وروسته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت علی رضی الله عنه ته حکم وکړو چې کله زه وفات شم زما د وفات نه وروسته به چې کوم دی په ما پسې قرباني کې، یعنې زما دپاره به چې کوم دی یو اوښ هغه قرباني کې. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وفات نه وروسته به بیا به چې کوم دی حضرت علی رضی الله عنه یو اوښ هغه ذبحه کولو. نو عزتمند ورونو بیا موږ او تاسو له هم پکار دي چې د خپل خوږ پیغمبر هغه اتباع وکړو، ځکه موږ او تاسو ته په قرآن مجید کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اتباع د هغه د تابعدارۍ حکم شوی دی. ذکر رب کریم په قرآن مجید کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول، ای د ایمان خاوندانو تاسو اطاعت وکړئ د الله او د هغه د رسول. عزتمند ورونو که چېرته د الله جل شانه اطاعت مراد وي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اطاعت مراد نه وي نو بیا په قرآن کریم کې بار بار دو اطیعوا الرسول لفظ نه راتلو. د دې نه دا معلومه شوله د الله جل شانه د اطاعت سره سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اطاعت هم ضروری دی بلکې په موږ او تاسو باندې فرض دی. من یطیع الرسول فقد اطاع الله، چا چې اطاعت د رسول کو یعنی چا چې د رسول اطاعت کو هغه د الله جل شانه اطاعت کو، او چا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نافرمانی وکړه هغه د الله جل شانه نافرمانی وکړه محترم. او د الله جل شانه نافرمانی کول محترم یقینا په دې سره انسان گمراهی طرف ته ځي. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا، چا چې نافرمانی وکړه دا رسول فقد ضل ضلالا مبینا نو بس دې چې کوم دې گمراه شو بکار گمراهی شره. نو عزتمند ورونو بیا موږ تاسو د خپل پیغمبر دغه اطاعت وکړو، ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هر کال قرباني کړې ده نو موږ او تاسو به هم چې کوم دې قرباني کوو.